چې موجوده ده هغه ته د پای ټکی کیږي. السلام علیکم ستړي مشي. ډیره مننه. څوک له کوم ځای؟ زه فیروز خان د سعودي عرب نه خبرې کوم. سعودي عرب نه مهرباني که څه نظر پوښتنه ولرئ مهرباني وکړئ. زمونږ چې کوم سفارتخانه کسان دي کنه دلته ریاض کې مهرباني دا چې کار سم نه کوي بل په پښتو خبره نه کوي پرسي وایي په پښتو پښتنه کړي وایي چې دا پښتانه دي او کوي خبره په پرسي باندې. د دوی مجبوریت څه شی د تاسو خو بیا دا ځان ته معلومه کړي چې دوی ولې دوی پښتانه او په بل ژبه خبرې کوي. د دوی مجبوریت څه شی دا به ځان ته معلومه کړي. بل جی دوبل ته خبره ده مهرباني ورک. د ورور اړیکه پرېښوله موږ به هڅه وکړو چې بیا هم که چېرته دی وهڅېږي وغواړي له موږ سره د اړیکه وکړي تر څو پورې نظر واورو او کومه ستونزه چې لري هغه حکومتي چارواکي هم واوري. ما مخکې وویل چې ورور د پښتو ټلویزیون نه مننه کړې ده چې ښه موضوع هم ټاکلې ده. دا بهادر شاه نومیږي. دا وی چې په سفارتونو کې البته د په لندن کې ژوند کوم. د افغانستان له سفارت کارکونکو نه مایوس یم. اول خو دا زموږ ډیپلوماټان ضرور باید په پښتو او دري ژبه باندې پوه وي او تعصب باید ونه کړي. افغان تبه سره دوی باید هیڅ تعصب ونه لري چې دوی لري وي. بل دا چې زما ورور د روغتیا په وزارت کې د 20 کال راپدې خو خدمت کوي. له 2 کالو رئیس یو لا علاج یعنی یو نه جوړېدونکې ناروغي ورته پیدا شوې ده. وایي چې کله هغه ورشي نو البته دی وایي چې د خپل تداوی لپاره غواړي هند ته تللی خو څه درملنه هلته په سمه توګه ونه شوله او ورته ویل شوي دي چې تاسې باید یو بل اروپایي هیواد ته ولاړ شي. نو دلته وایي چې دته د بهرنیو چارو وزارت په کنسولي ریاست باندې وایي چې امر ورکړی دی چې هلته باید دا ستونزه حل شي. دوی غواړي یو د اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د خپل علاج لپاره په خپلو پیسو لاړ شي خو متاسفانه نه یوازې چې مکتوب ځواب نه ورکوي ورته وایي چې ته یو ټیټ رتبه مامور یې ورسه د کرزي صاحب نه امر راوړه بیا دې مونږ کار کوو. دا وی اوس نو تاسو قضاوت وکي او قضاوت ستاسو په لاس دی چې هر افغان تبه د لاسرسي لري چې کرزي صاحب ته ورشي او داغه حکم ترلاسه کی او کنه. دا وی چې خدای دې وکي د افغانستان حکومت د ستونزې ته متوجي شي ځکه ټول خلک نشي کولای چې جمهور رئیس کرزي امر واخلي. السلام علیکم ستړي مشي. وعلیکم السلام سلام ورجوړي بخیر. ډیره مننه. څوک کوم ځای؟ ولی خبرې کوم د بغلان نه. میرولی صاحب له بغلان مهرباني څه نظر پوښتنه کول لري؟ ما نظر د سعودي عرب نه چې دا ورو ټلیفون کړی و سفارت باره کې دا زره دومره دغه حتی دی د رزبانه خو حتی له پښتنو سره ډېر ښه چلن کوي. او ما خپله پاسپورټ نه ورکړله ما نه ترې 10 ریال پاتې په میز او حتی ما چې وروسته ټلیفون وکړو راسه 10 ریاله واخله نو ما ورته بښنه وکړم بخشش دی. ښه دا ستاسې نظر ده او هغه د ورور خپل نظر و نور څه ویل خو نه لري او دا ویل غواړم چې کوشش کوئ د خپل ملت سره د خپل سفارتونو سره ښې اړیکې وساتي او هغه څوک چې دغه کوي هغه به کېدای شي یو به کړي ټول دغه بدنام نه کړي. ډیره مننه. تاسې نه خوشحاله اوسئ. رمضان ورور وایي چې وضعیت هلته ډېر بد نه ده او ښه ده او له موږ سره یې مرسته کړې خو چا سره به مرسته کوي او چا سره به یې نه کوي. نو خدای دې وکړي چې ټولو سره مرسته وکړي. یو ورور همایون سمسور نومیږي او له موږ سره د فیسبوک په بانه خپل نظر پرېښی ده. دا اول سلام کړی
وای چې زما په سعودي کې عربستان کې 19 کاله کېږي وای چې باور وکړي چې واځي د محمد کبیر پرای صاحب څخه چې اوس په خارجه وزارت کې د خارجي پالیسي په څنګه کې خدمت کوي نور خدمت نه دی کړی او نه کوي پلار او زوی دواړه یو سفارت کې او البته دا څوک چې هلته کار کوي په هغوی باندې نیوکه کړې ده چې پلار زوی په یو سفارت کې دي نو نه پوهېږم چې څومره به داسې وي د نظر و او تاسو سره مشترک. السلام علیکم. ستړي مشي ستړي مشي څوک له کوم ځایه؟ مهرباني ستاسو نظر اورو مهرباني وکړئ د خبرونې وخت لږ پاتې ده او په لنډ ډول خپله پوښتنه مطرح کړي خپل نظر مطرح کړي. موږ دا نظر ضرور چې وکړم ته پریا کې موږ کاروبار د افغاني پاسپورټونه بند کړي د افغانستان سفارت ولې بند کړي علت څه ده؟ دا څه کوي چې په علت باندې ورشوار شي وای بند افغاني پاسپورټونه ډېره غټه ستونزه ده. خدای دې وکړي چې د بهرنیو چارو وزارت ستاسو نظر واوري او د ستونزې د پای ټکی کېږدي. مننه درڅخه کوم خوشاله اوسئ. موږ دا وختونه چې په باندې جدي خبرانه وشي چې هغه تاسو نه مننه. درنو لیدونکو همدارنګه همایون شمسور صاحب بل نظر هم شریک کړی د دی چې ځینې کسان سفیران شول دغه خلکو نه افغانستان ته ګټه رسېدلې او نه افغان ملت ته نو که خارجه وزارت نوي کسان مقرر کړي دا به د ملت او وطن په ګټه وي دوی خو شرط دا ده چې متعصب اشخاص مقرر نه کړي دوی ملي وطن پرست او د سیاسي تجربو لرونکي وړ خلک مقرر کړي چې د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي او د افغانستان په سمه توګه په بهرني هیوادونو کې استازیتوب وکړي. په همدې توګه یو بل نظر هم ورور شریک کړی دا البته نجیب ناصری صاحب نومیږي د هم نظر شریک کړی دا او دی وایي چې افغاني سفارتونه په بهر کې یوازې د شورای نظار او یا هم جمعیتیانو تر انحصار لاندې دي. پښتانه اصلا پکې نشته او دا کارکونکي نیمه ورځ د لمانځه په نامه او نیمه ورځ د جلسې په نامه د سفارت او قونسلګرۍ دروازه تړي او کله چې خلک ورته مراجعه کوي وایي چې کارکونکي لمونځ کوي او کله ورته وایي چې موږ په خپل منځ کې یو میټینګ او یا جلسه لرو. ورور نجیب ناصری نومیده او خپل نظر یې له موږ سره په دا ډول شریک کړی و. درنو لیدونکو ستاسو نظریات هم موږ ته ډېر مهمه دي. موږ غواړو چې د مختلفو هیوادونو نه د خپلو هیوادوالو نظرونه واورو هغه ستونزې که موجودې وي په هغې باندې حکومتي چارواکي خبر کو تر څو پورې هغوی دغه برخو کې لازم نظارت وکړي د خپل هیوادوالو ستونزې واوري او په خپل سفارتونو باندې په کارکونکو فشار راوړي تر څو پورې هغوی دغه ډول چلند زموږ له هیوادوالو سره ونه کړي. کوم چې دغه ورونه له موږ سره د فیسبوک په پاڼه نن شریک کړي دي. جمال ناصر عبادي صاحب هم له موږ سره نظر شریک کړی دی چې زه جمال ناصر عبادي خپل نظر داسې څرګندوم چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت بهرنۍ چارې الحمدلله ښې دي لیکن د څو هیوادونو سره اړیکې موږ ته شکمنې ښکاري او په ځینې هیوادونو کې زموږ ډیپلوماتان خپلې ګټې غوره بولي او نه د کډوالو مسافرو افغانانو غم ورسره نشته. او همداراز زه په متحده عرب اماراتو ابوظبي کې د ګران هیواد افغانستان سفارت د کړنو نه په پوره ډول راضي یم. هیڅ کوم ډول مشکل او تکلیف موږ ته نه ده رسېدلی او نه مو ده لیدلی. دا وایي چې امید دی چې زما دغه نظر نشر شي. ګران وروره که اوس پښتو ټلویزیون ویني نو حتما به خپل نظر اوریدلی وي. ستاسې د غوښتنې سره سم ستاسې نظر مونږ خپور کړ
خدای دې وکړي چې په ټولو هیوادونو کې زمونږ سیاسي نمائندګیو کې دغه ډول یو ستونزه موجوده نه وي او زمونږ هیوادوال پرته له ستونزې په بهرنیو هیوادونو کې خپلو کاروبارونو ته دوام ورکړي، خپله کډوالي په هوساینې او خوشحالۍ سره تېره کړي. خدای دې وکړي چې دا ستونزې نه وي. همدارنګ بهرام ساپای صاحب نومیږي او دومره موږ سره نظر شریک کړی ده، خو مخکې له دې چې د ورور نظر واورو اړیکې به راواخلو چې ورور خفه نه شي. السلام علیکم، ستړي مه شئ. السلام علیکم ګرانه، سلام شه جوړ خیر. ډیره مننه. څوک له کوم ځایه؟ کمال وردک د بغلان ولایت نه تاسو سره په تماس کې. سید کمال وردک صاحب، مهرباني وکړئ موضوع به مو اورېدلې وي، څه نظر